بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خاطر لیکچر کې مون مطلب لیوټ کې خبرې کړې وغه ختم شوی نن چې ده په دې بیا هم په ټیبل کې یو څه کار مون سره پاتې دی چې هغه مون راځي انزر ته او په انزر کې زه دغه ټیبل اخلم او مطلب دومره اندازه کې زه دغه ټیبل زه جوړوم. صحیح ده که چېرته تاسو دغه لیوټ ته وګورئ په دې لیوټ کې دا خو انشاءالله دا کنورټ ټیکس دا مو ویلو سي د یو فارمولې پاتې شو انشاءالله دا به بیا ګورو سره. خبر چې دی مونږ سره په دې ځای کې د ډیزاین مینیو هم شته که زه بار کلیک وکړم نو هم لیوټ ورک شو هم ډیزاین ورک شو. نو کله چې تاسو نه څوک پوښتنه وکړي چې دا ولې ورته چې دغه دواړه ټیبونه چې دي د څه شي پورې ریلیټډ دي دا د ټیبلز پورې ریلیټډ دي. که چېرته زه ټیبل باندې ودرېږم دواړه به بېرته ما سره څنګه شروع را دواړه به راشي هم لیوټ هم ډیزاین. خو چونکې دغه لیوټ باندې مونږ تقریبا 2-3 ویډیوګانې خبرې وکړې اخري چې مونږ سره ډیزاین دی. په ډیزاین کې تاسو متوجه شئ ښه زه به دلته یو څه ولیکم او ورته ولیکم چې مطلب دا ما سره څه شروع آی ډي شوه او ټیپ بټن یې سره زه خواړم ورته چې دا ما سره نیم شو او دا ما سره سیلري شوه او دا ما سره څه شو دا ما سره جاب شو او دا ما سره ډیټ. که چېرې د اډه کې اډې نومونه به تاسو ولیکئ چې 1 2 3 4 5 6 7 8 که نه همداسې. نو ګوره دلته ما ته وایي که نه که چېرته زه راشم دا ټیبل زه انتخاب کړم همداسې پته نه لګېږي چې زه دې باندې کلیک کوم هېڅ پته نه لګېږي. صحیح ده چې هیډر رو کومه ده او دا زه انتخاب کړم داسې څومره چې تاسو انتخابوئ او په دې ځای کې که ډیزاین شیډینګ ورکوئ دلته ورکوئ کومه ستونزه نشته دی. صحیح ده خو زه به دا یو ته ورکړم داسې چې دا ښه ښکاره شي. که چېرته تاسو راشئ او دا ټول ټیبل انتخاب کړئ تاسو کلیک وکړئ او راشئ دلته موږ سره قسمه قسم ډیزاینونه دي. کوم ډیزاین دی خوښ ته زه ورته چې دا تاسو وګورئ دا به زه لږ داسې درته غټ کړم دا چې تاسو ته پته ولګېږي ښکاري که نه. نو ګورئ دلته موږ سره آی ډي ده نیم دی څه دی سیلري ده. صحیح ده که چېرته تاسو راشئ دا هیډر رو باندې کلیک وکړئ دا به موږ ته هیډر رو وښوده که کلیک دې لرې کړئ بیا تاسو ته نه وښي په دې خو پوهېږئ که نه. که چېرته زه کلیک په دې هیډر رو باندې وکړم هیډر نو دا هیډر څه ته ویل کېږي هیډر مونږ چې هیډلاینز یو که نه نو ګوره دغه سر ټکي نو سر ټکي دا آی ډي او نیم دي که نه دي تاسو کلیک په وکړئ ایا ته انتخاب یې کړه که انتخاب یې نه کړه ښه دا یو بل ما دې ټوټل روز څو دي که نه کلیک وکړئ دلته درته انتخاب کړه چې دا دي ټوټل روز ته مطلب دې ځای پورې دي د دې نه لاندې نشته دا خو معلومه خبره ده. نو که چېرته تاسو د دې نه دا لرې کړئ ما ته وایي چې دغه ټوټل روز چې دي ما سره مطلب دغه دي روز ګورئ 1 2 دي 1 2 3 4 5 شپږ خو اخري چې دی ما سره دغه روز ده پوه شوې دې باندې. بل زه ورته وایم چې بونډېډ روز مطلب دا ما ته انتخاب کړه داسې چې دغه روز زه وګورم که چېرته دا تاسو کلیک ته لرې کړی وي ګوره دا ټول رو پته اوس پکې داسې خاصه نه لګېږي روز څه ته ویل کېږي ښه دې ته رو ویل کېږي دا ټول روز دي موږ سره دا او دا موږ سره کالمز دي دا ټول څنګه دي موږ سره کالمز دي د دې وجه چې دې باندې موږ صحیح ځان پوه وکړو نو دا موږ په اے بي سي باندې ښیو کالمز او دا روز چې دی دا موږ په 1 2 3 باندې ښیو په دې باندې پوه شئ. دې ته هیډر وایي سر ټکي هغه سر ټکي دا دي نو که نومونه داخلې آی ډي داخلې سیلري داخلې جاب داخلې او ډیټا داخلې نو دې ته څه ویل کېږي دې ته بونډېډ روز ویل کېږي. زه ته مې دا روز ته مشخص کړه چې کومې دي ماتې چې دغه دي مشخص یې کړې که مشخص یې نه کړې. ها بل چې دی ما سره دلته څه دی لاست کالم ما سره کومه دی انتخاب یې کړه که نه ما سره څو کالمې دي A B C D E اخري کالم ما سره کوم یو دی ډیټ په نامه. زه ته چې ما ته وښیه چې اخري کالم ما سره کوم یو دی نو ته یو کلیک وکړه درته یې وښوده که یې ونه ښوده بیا ته کلیک لرې کړه ورته چې نه ما ته داسې وکړه چې فرست کالم راته وښیه نو فرست کالم ګوره که چېرته تا د دې باندې کلیک کړی درته یې ښیي که کلیک درته لرې کړه درته یې نه ښیي. لاست کالم باندې که کلیک کړی درته ښیي که نه وي درته یې نه ښیي. زه ورته چې دا م راته شو که دا م راته شو فرست کالم لاست کالم ورته چې ما ته بونډېډ کالمز وښیه دا کالم یې راته که کلیک مې په وکړه دغه ټولې کالم یې به هم در سره ډکې شي درته وایي وروره چې دغه ګورې دا هم کالمز دي ما سره دا هم کالمز دي دغسې خو ما سره ورو دي او دا ما سره څنګه دي کالمز دي پوه شوې دې باندې. بیا موږ سره مختلف ډیزاینونه دي کوم دي خوښ دی ته راشه که نه تاسو وګورئ کوم څومره زبردست ډیزاینونه دي نو تاسو دا به انتخابوئ ښایسته ټیبل جوړوئ د څه شي دپاره هر شي دپاره یې جوړوئ تاسو داسې جوړولی شئ پوه شوئ.
بل چې زه دا انتخاب کوم او زه راشم دلته ګوره په دې ځای کې ما سره نور داسې دغه یې ماته چې موډیفای ټیبل سټایل خپل جوړ کړه تا چې خپل جوړوي او که دلته راغی کلیر او کلیر باندې کلیک وکړه ټول هر څه ختم شو کنټرول زد سره واپس ورته چې نه مګر او کنټرول زد واپس ختم شو سیدا پوه شو که نه خزو ته داس وایم وروره چې داس کار وکړه چې دا ټول زه دا ټیبل انتخابوم او زه راځم دلته خپل سټایل ورکوم دلته دغه موډیفای سټایل خو ما سره نشته نیو ټیبل سټایل تاسو ورته ورکئ څه شی ورته ورکوئ زه ورته داس کار وکړه چې ما ته دغه ټیبل کلر څه رقم راکړه یعنې دغه شاوخوا چې وي زه ورته چې دغسې سټایل کې راکړه خبر شي کومه څومره اندازه کې زه ورته نه دا ډېر غټ دی په دومره اندازه کې راته راکړه ګوره دلته ښکاري ښه خبر شي کومه رنګ څنګه زه ورته چې رنګ تور مه ورته ورکوه څنګه ورته ورکوه زه ورته دا شین ورته ورکړه تاسو وګورئ دې منځ دلته وینډو کې درته ښیي ښه دا چې درته وایي کومه دا کوم ورته چې آل بارډر ورته واخله دې ته وګورئ دلته درته بیل په وینډو کې شوکي ښکاري درته او چې اپلای کې ټول به درته ښکاري بیا نور څه شی وکړم ورته دغه ټکسټ کې بولډ ولیکه نور څه شی وکړم ورته داسې کار وکړه چې دغه ټیبل ګور دغه ټیبل موږ سره ډولونه دي ښه چې هر کرکټر ورکوئ دغه ورکوئ زه ورته بس همدومره بس دی صحیح ده که نور فارمیټ ته تاسو راځئ په دې فارمیټ کې ګوره تاسو وګورئ دغه ټیبل پراپرټیز دي فنټ دي او دغه فنټ کې تاسو سټایل انتخابوئ زه ورته داسې کار وکړه چې دا ایریال ماته انتخاب کړه یا ګور چې هر یو انتخابوئ زه ورته ښه ایریال سی ټکسټ دی ښه چې هر څوک دا انتخاب کړه بل شی وکړم ډبل سټینډ سبسکرپشن نه دي ته دغه نشته دی ضرورت نشته دی او فنټ کلر څنګه ورته ورکړم ورته د فنټ کلر چې دی دا بیا ریډ ورته ورکړه سور ورته ورکړه چې نور څه شی وکړم ورته چې بس نور چې نور یو شی مه کوه دا اوکې کړه تاسو وګورئ مینس کلر څنګه شو سور شو ورته نور شی ورته چې بس دا اوکې کړه ښه دلته خوراک اوس خو نه دی اخیستی نو دلته به تاسو کلیک وکړئ په دې ځای کې تاسو سره هغه سټایل راغلی دی دلته که نه تاسو اوس وګورئ چې په څومره ښایسته شکل سره دا جوړ شو که دغه ټکس دی ما سره د ټکس دې ځای نه هم کولی شم چې هم ته راشم او په دې ځای کې زه ورته یو انتخاب کوم تور انتخابوئ زیړ انتخابوئ زیړ به ښه ښکاري که نه هر یو چې تاسو انتخابوئ مطلب سپین انتخابوئ سپین د دې نه هم ښه ښکاري تاسو وګورئ نو ګورئ دغه خپل ډیزاین تاسو وګورئ خپل ډیزاین څومره زبردسته راځي په دې باندې پوه شئ که نه نو ګورئ دا موږ سره ډیزاینونه دي مختلف دا ما خپله اوس کریټ کړه زه ورته چې نه ما دا مې نه دی په کار چې نه دی په کار دې باندې کلیک وکړه او راشه دلته دې ډیزاین ته او په دې ډیزاین ټیپ کې تاسو وګورئ په دې ځای کې موږ ته لیکلي دي چې کلیر که چې نه دې کې څه بیا تغییر راوله موډیفای که راشه ورته چې داسې کار وکړه دغه سور ټکس خو تا لیکلی دی صحیح ده بل دغه اتومیټیک کې ما سره دغه کلر چې دی زه به دا واخلم صحیح ده او دغه چې دي د څه دی کالمز او رو او ورته چې دغه لیکل چې دی ما ته مطلب کوم واخله ورته چې دا زیړ راته واخله نور څه وکړم دا مینځ کې رنګ ورته څنګه کوم ورته دا مینځ کې کلر چې دی هغه دغسې خړ کړه بس یا دا به بیخي ښکاره نه شي زه به ورته چې دا واخله نو اوس ګورئ تاسو دا اوکې کوئ نو څومره زبردست هماغه ډیزاین دی هماغه دغه خو بدل شو دا رنګونه هم بدل شو دا پاس لیکلي هم بدل شو په دې باندې پوه شئ نو دا تاسو بیا جوړولی شئ څه قسم چې تاسو ته به وي هغسې جوړولی شئ بل چې دی موږ سره په دې ځای کې کلیر دلته یو کمانډ پاتې دی کلیر په نامه تاسو راشئ دې یو ډیزاین ته او په دې ځای کې موږ سره شته دی که نه اینده کلیر بس کلیر یې که کلیر دی که ماغه ساده شو کنټرول زیټ یې که واپس یې راواله بل چې دی موږ سره شیډینګ دی شیډینګ عام دغه رنګ ته ویل کېږي خو دې ته یو شیډینګ ورکول دي دغه ټول ټیبل ته تاسو وګورئ تاسو انتخابوئ ما خو کلر اخیستی دی تاسو وګورئ چې څومره رقم تاسو سره شته دی نو کلر نه ورکوئ زه ورته یم چې نه مور ته راشه په دې کې ورته یم چې دغسې ما ته انتخاب که داسې سټنډرډ په دې کې زه ورته یم چې داسې انتخاب که اوکې که دا هم اوکې که تاسو وګورئ داسې هم کولی شئ هر قسم چې تاسو زړه وغواړي هغسې تاسو څنګه کولی شئ کریټ کولی شئ پوه شئ دې باندې بچ دا موږ سره دلته بارډر سټایل دي د بارډر سټایل تاسو ته ما هلته وښودو چې دغه موږ سره بارډر سټایل دي چې کوم بارډر سټایل ته ورته ورکوې تاسو وګورئ په دې ځای کې ما سره مختلف ډولونه دي که چېرته دې باندې کلیک وکړئ ګوره دا کلم غوندې جوړ شو کلیک وکړه په دې ځای باندې ورته دا مختلف راته جوړ کړه صرف کلیک پې کوه ګوره دا نور راته مختلف کړه ښه څه شی وکړم ورته م داسې کار وکړه چې دلته راشه په دې کې چې دی ما ته دغه سټایل واچوه ښه ده وامیچوه صرف یو کلیک پې کوه او بس کار به در سره کوي تاسو وګورئ ستاسو مرضي چې څه شی وي هغه تاسو ته کلیر کړي پین کلر تاسو څه رقم کلر ورته دغه کوئ انتخابوئ زه ورته داسې کار وکړه چې ما ته
دا سور کلر انتخاب کا نو سور کلر راشه ته اوس دې باندې کلیک کوه سور کېږي که نه کېږي یا د اندازې کمه ده چې اندازې کمې خو راشه کنه دې ځای نه زیاته که څومره اندازه ورته چې دومره اوس کلیک وکړه که نه زیاته شوه که زیاته نه شوه یاره دا مې یاره دا تاسو ګورئ څومره ډیزاین چې تاسو ورکولی شئ قلم در سره دی او ډیزاین تاسو په دې بیل بیل اپلای کولی شئ ګورئ په یو دغه کې چې دی موږ سره دومره خبرې دي دا څه دی ټیبل کې ډېر زیاتې خبرې دي صحیح ده بس موږ سره دلته هم دغه دي سټایلونه دي یاره دا مې نه خوښېږي دا سټایل مې خوښېږي خو انتخاب کوه کلیک وکړه صحیح ده ښه زه به دغه پین زه لږ دغه کومه چې په ما ته پته ولګي دا کوم پین دی زه به دا پین کومه صحیح ده که کار نه کوه تاسو به بیا ورته یو نیو واخلئ ښه بارډر سټایل کې به زه همدا یې کلیک کړم ګورئ غلط دی که نه صرف دغه کې لږ کوشش کوئ چې مطلب سم ځي باندې کلیک وکړئ ښه هسې در سره کلیک نه کوي چې تا کلمه واکې نیولي لاندې در سره لیکل نه کوي ښه نو دا موږ سره بارډر سټایل شو نور دغه بارډر ما سره په دې ځای کې هم شته څومره بارډر غواړي ګورئ دې کې بیخي زه غواړم نه یا نو ګورئ بارډر یې راته ورک کړه آوټ سایډ کې غواړم بس داخل کې شته ورته یم چې نه انسایډ کې ګورئ دغه ټول دا شیان مو ویلي دي ښه نو ګورئ تاسو چې څه رقم بارډر ورته ورکوئ که دا ټول تاسو انتخابوئ هم تاسو کولی شئ صحیح ده یا همدې باندې کلیک وکئ او دلته موږ سره بارډر شته دی ګورئ په ټاپ کې تاسو دا ټول راولئ ګوره ټاپ کې زه ورته ټاپ کې دا دی ټاپ مکمل شو که نه صحیح ده ورته چې لیفټ طرف ته ټول راوله زه ورته چې رایټ طرف ته دا ټول کالمز رنګ راوله صحیح دی که نه نو بارډر نو بارډر یې نشته دی ساده سمپل شو در سره ورته آل بارډر نو تاسو وګورئ چې په یو کلیک سره ټول زه به څه په کلم باندې کلیک کوم یو به زه انتخاب وم نو ټول را سره کلیک شو ښه بارډر پرنټر چې دی دا موږ سره داسې یو مطلب رنګ شاندې دی که نه که چې تاسو په دې باندې کلیک کړی وي داسې ګورئ تاسو ګورئ په دې د اخر کې ماته سره بل یو سټایل اپلای شو که تاسو دا انتخاب کوئ ګوره په دې باندې تاسو کلیک کړی دی که نه اوس ګوره موږ خو ویل چې په دې کې موږ مختلف ډوله انتخابولی شو هغې کې خو دا به جدا جدا وي ما چې کوم سټایل اخیستی هغه موږ سره دا دی صحیح ده نو ګورئ دا تاسو انتخابولی شئ دې ته تاسو مختلف رنګونه ورکولی شئ هغه بارډر سټایل چې ما اخیستی دی دا تاسو ورکولی شئ ورته یم دا سخته ده ما ته داسې کار وکړه چې آل بارډر ورته ورکړه بس صحیح ده خو دلته که چېرته تا ټول انتخاب کړی وي نو کلیک وکړه ټولو ته یې ورکوئ او نو کلیک وکړه راشه آل بارډر ته واخله آل بارډر څنګه انتخاب نه شو ګوره راشه آل بارډر واخله آل بارډر وشو که نه زه ورته یم چې بس نو بارډر یو ته یې ورکوه نو ګوره ما سره هغه بارډر چې شو یوازې د ډاټ ډاټ په نقطو باندې څنګه شو وښودل شو وروره ستونزه شته نو دا ډیلیټ کې هم دا خبرې موږ سره څنګه شوې فینش شوې نن به راسم بل طرف ته لاړ شو صحیح ده نو زه به راشم دغه ډیلیټ ټیبل کلیک وکړه او دا چیک کړه ډیلیټ ټیبل ښه په انزل کې چې دی موږ سره یعنې دې ټیبل ډېر وخت ونیول اوس پسې پیکچر دی موږ ته انزل تعریف کړی چې د انزل په واسطه موږ کولی شو چې یو ډاکومنټ فایل تصویر یا یو څه د ورډ صفحې ته داخل کړو نو ګوره زه اوس ورته یم چې پیکچر راته راوله په دې ځای کې کوم پیکچر راولم ورته یم چې راشه په کې ما سره پیکچر شته دی او یو پیکچر صرف راته راوله نو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ ما سره مطلب خپل تصویران شته دی زه به دغه خپل تصویران راولم دلته چې مطلب دا تصویر دی او دې به ما کلیک وکړه ګورئ ما دغه تصویر چې دی هوبهو چېرته راوسته د ورډ صفحې ته ما راوسته یاره دا خو ډېر زیات غټ دی نو دا به څنګه چل شي تاسو په دې باندې کلیک کولی شئ تاسو د دې ځای نه په کنټرول سره نیوی شئ چې فرق کې را نشي عام کولی شئ د دې ځای نه تاسو که چېرته دا وړوی غټوی ګوره تصویر چې دی خرابېږي نو ګورئ تاسو به یو کونج نه نیسئ او کنټرول به ورسره کلیک کوئ تر څو دغه تصویر تاسو سره څنګه شي منظم راشي تاسو څه ګورئ پوه شئ که نه یاره زه یې تاوم دې طرف ته ګورئ تاسو سره دغه سایکل شته دی که نه تاسو هر طرف ته چې دا وغواړئ دا تاسو تاوولی شئ په دې باندې پوه شوئ بل موږ سره دلته پیکچر سټایل دی دا به زه یو وال صرف دومره کم بس صحیح شو که نه دا به لږ پاس کم داسې دلته ما سره پیکچر مختلف بله کمانډو راوایي فارمیټ راوواته په دې کې په مینو باندې چې یو باندې کلیک کوئ نور ورسره راوځي چې نور باندې کلیک کوئ نور ورسره راوځي نو ګورئ زه دغه پیکچر ته یو شکل ورته ورکوم دا ورته ورکوم دا ورته ورکوم تاسو ګورئ څومره ناشنا ناشنا ډیزاینونه دي ما سره ګورئ زه ورته هم داسې کار وکړم اول خو راشه دغه ریموو بیکګراوند چې دی زه به دې ته راشم فارمیټ کې ریموو بیکګراوند دا بیکګراوند تاسو تر ختموئ
خو بعضې تصویران نه ګوره صحیح ختمېږي او بعضو نه صحیح نه ختمېږي ځکه دې دپاره اوس موږ فوټوشاپ استعمالوو که چېرته تاسو دغه ډیلیټ مارک یا کیپ چینج باندې کلیک وکړه نو دا مطلب تاسو سره پاتې کېږي زه ورته کوم مارک ارز نیم دا به زه څه کومه دا به زه لرې کومه ترې سیده دا به زه کیپ کومه تاسو وګورئ هغه بیکګراونډ ما سره لرې خو دغه تصویر چې دی کوالټي ما سره خرابه کړه خو که چېرته تاسو د تصویر کوالټي سمه وي نو دغه بیکګراونډ یوازې ختمېږي او تاسو تصویر به پاتې وي دا چې د کوالټي لږه ضعیفه ده صحیح ده نو دا کنټرول زیډ کوم واپس به دا راشي بیا په دې فارمیټ باندې زه کلیک کوم ګوره ما سره دلته کورکشنز دي په دې کې ما سره څه دی ښه په دې کې ما سره دغه تصویر کوم قسم ته غواړې که څوک داسې تیاره شان تصویر راولي ګورئ په دې کې د لپاره اصل فوټوشاپ استعمال یاره داسې رڼا رقم دی راشي یاره داسې بل قسم چې هر قسم تاسو خوښوي یاره دا ډول دی راشي دا ډول نو ګورئ څه قسم چې تاسو غواړئ په دې کې هم داسې لږ ډیزاین کولی شئ ډېر نه کمان دی راغلی دی موږ وایو بل چې دی موږ سره کلرز دی یاره کلر څنګه ورته ورکوي زه ورته چې دا کلر ورته دا ورکړه نو تاسو وګورئ دلته کلر ورته ورکولی شئ بل څه شی وکړمه ورته مې داسې کار وکړه چې دا راته بیخي ساده لګي یو چا چې رسم کړي وي داسې راوله نو ګورئ تاسو به فکر کوئ چې دا یو چا رسم کړی دی او دا تصویر راغلی دی یو خبرې ته متوجه شئ ورور زه دا تصویر دې طرف ته راکش کوم خو نه راځي وجه څه دی چې زه دې فارمیټ ته راځم او په دې ریپ ټیکسټ باندې یا د پوزیشن باندې زه کلیک کوم او دا زه سکویر کوم نو اوس تاسو کولی شئ چې هر طرف ته دا تاسو انتقال کړئ بعض وخت کې تاسو تصویر راوړئ خو تاسو انتقالولی نه شئ نو تاسو به سکویر انتخابوئ د سکویر نه بعد تاسو کولی شئ چې د سکرین صفحې هر ځای ته تاسو دا څنګه کوئ تاسو دا یوز کړئ مشکل شته نو زه به دا کنټرول زیډ زیډ کوم واپس چې دا خپل هغه عادي حالاتو ته راشي صحیح ده بل دا آرټسټیک افیکټ دا موږ سره افیکټ دي په دې کې یاره یو څوک تصویر د چا راولي مطلب هغه کسان وي غلی کړي وي تا ته مکمل نه شو کوي چېرې داسې دی که نه خلک مختلف د هغو دپاره ویډیو کې استعمالوي یا ویډیو په سر کې چې دغه کس داسې مطلب جرم کړی دی نو دا داسې یو دغه کې راولي که نه چې هغه مطلب معلوم نه شي داسې یو شکل کې راولي صحیح ده یا داسې کوم یو بل شکل کې راولي چې مطلب داسې معلوم نه شي خو دا د خپل ډیزاین دی داسې پته بیا هم لګېږي چې دا څوک دی صحیح ده کړی داسې مطلب راوستی وي داسې مکمل بلر شکل کې راوستی وي صحیح ده نو دا تاسو کولی شئ چې هر قسم تاسو دا راولئ نو دا آرټسټیک افیکټ موږ سره دی موږ یې خپله جوړولی شو خو څنګه راولم زه ورته هم داسې کار وکړه چې دغه پکچر چې دی که نه دا دغسې حالاتو کې راوله خو دا بیا موږ سره ښکارېږي ټرانسپرنسي ما سره څنګه که دا لږه زیاته که زیاتېږي د دې ځای هم تاسو زیاتولی شئ تاسو څو ګورئ ښه نو ګور دغه څومره چې تاسو دا بلر کوئ زیاتوئ دا به تاسو سره څنګه کېږي د دې کوالټي به خرابېږي ځکه چې دا ګلو یې که په دې ګلو کې ما سره یو رنګ دی چې کوم رنګ ورته اچوم ورته یم چې دا سور ورته واچوه صحیح ده نو ګوره د دې دغه مطلب د باډر چې دی دا څنګه کوي رنګ اخلي پوه شئ دې باندې ښه بل ما سره څه دی دا یې کمپریس پکچر کمپریس څه ته ویل کېږي تاسو پېژنئ کمپریس معنا حجم یې وړول که چېرته تاسو د دې پکچر حجم وړوئ نو تاسو په دې باندې کلیک کولی شئ دا ډایرکټ ګوره که چېرته تاسو د ایمیل په واسطه لګئ او چاته یې همداسې لګئ که نه پرنټ کوئ دغه ډیلیټ کوئ دا اضافي شی نو تاسو ته چې دا بس اوکې که دا ګوره ما سره هغه شکل کې شو چې اوس کمپریس شو مطلب سم د چا پته نه لګېږي چې دا څوک دی صحیح ده نو دا کمپریس شو او چې کمپریس شو کوالټي له منځه لاړه چې کوالټي یو تصویر ډیجیټل دی او تاسو په دې کې چې دی مطلب یو چاته لګېږي چې ما ته په زیپیا باندې دا مه لګوئ یا په بل څه باندې مه لګولې ورس کوالټي له منځه ځي نو اوس ګوره د دې کوالټي اوس ډېره زیاته کمه شوه که چېرته تاسو دا د دې پراپرټیز چې دی دا تاسو په دغه کې کتلی شئ کله دا سیف کوئ تاسو بیا کتلی شئ دا څومره کوالټي د دې ده نو زه ورته یم چې ښه دا کمپریس کړه نو کمپریس زه ورته یم چې بېرته بس دا خپل حالات ته راوله زه به دا بېرته کنټرول زیډ کړم هغه خپل شکل ته به دا څنګه کړم زه راولم صحیح ده پوه شئ که نه نو ګورئ دا مطلب دغه چینج پکچر یاره همدې پکچر په ځای همدومره دی ما ته بل تصویر راشي ورته افلاین ته راشه او په دې ځای کې کلیک وکړه ښه یاره دا تصویر اوکې که تاسو ګورئ د هغې په ځای دغه تصویر راغی هماغه هماغه بونډري هماغه ځای کې تاسو کلیک وکړئ ورته چې ما ته چینج پکچر تاسو ته پکچر دغه کولی شي ښه بل چې دی ما سره دغه ریسیټ پکچر دی او بل چې دی ما سره په دې کې ریسیټ پکچر سایز دی ګوره ما سره دوه ډوله یو داسې وي چې سایز یې په اوږدو باندې وي بل داسې دی چې ما سره دغه سایز چې دی یو ورټیکل بل چې دی هاریزنټل وي تاسو ما دغه ته ویل که نه
چې تاسو د دې ځای نه مطلب تصویر وړوکی کولی شئ ګوره هغه دغه چې دی له منځه نه ځي ښه لکه وخته به چې تلو مطلب غټېږي وړېږي در سره په څومره چې وړولی شي هلته به داسې کېده که چېرته تا داسې راښکته کړی لکه دلته چې اوس کېږي ګورئ تاسو ګوره تصویر بیخي خرابېږي ګوره کېږي که نه نو که چېرته تاسو سره یو تصویر هر څومره دغه شوی وي تاسو بېرته ریسیټ کولی شئ خپل حالات یې راوستی شئ دا به زه کنټرول زیډ کړم په دې باندې موږ څه شی ترسره کړی که نه زه به کنټرول وایي کړم دا چې موږ ته هغه کنټرول شفټ وایي بیا به کنټرول زیډ کړم دا مطلب دې کې ما کوم چینجز راوستي دي که نه په دې کې ما دغه افیکټ راوستی دی دا مې راوستي دي سیده بیا دا زه خپل حالت ته راولم دا مې پکې راوستي دي سیده یعنې سایز ورته غټ کړی کوچنی کړی دی نو که چېرته زه په دې باندې کلیک وکړم ګوره ریسیټ پکچر هغه خپل حالت ته راغی دا نور تاسو مه تر لرې کوئ چې تاسو کنټرول زیډ باندې کلیک کوئ زه ورته مې کنټرول زیډ کړه اول کې ما سره داسې و زه ورته چې راشه دا نور افیکټ یې ورته ورکړه تاسو ګورئ بیخي دغه شکل د تصویر هغه بدل شو ګوره تاسو لاندې د دې د پاسه داسې نه ده تاسو ټکس یو ښایسته لیکل هم د دې پاسه کولی شئ دا فري ټول دي موږ سره راشه دلته دا انتخاب کوه په دې ځای باندې تاسو لیکل کولی شئ چې مطلب زه لیکم چې this chapter is this chapter about computer صحیح شو نو ګوره د دې د پاسه تاسو ګوره همداسې په تیز کې م راوستی شي خو دا داسې وي لکه شاته بګراونډ کې چې یو تصویر وي جدا جدا راوستی شي یو کس وي چې یاره استاذه زه غواړم چې د دې د ټکسونو لاندې زه د خپل ټکس راولم دا څنګه کیدی شي نو ګورئ تاسو به دغسې واخلئ یاره استاذه دویمه صفحه کې زه غواړم دویم تصویر د جدا وي نو دغسې کولی شئ که نه هر یو صفحه کې جدا جدا اخیستی شي جدا جدا هغې باندې تاسو پاسه ټکس لیکلی شئ مشکل نشته دی څومره چې پرې لیکئ تاسو دا راوستی شئ ستونزه شته دا ډېر خوندور درسونه دي چې یو ځل د دې په خوند باندې پوه شئ که نه دا ډېر زبردسته درسونه دي خبر چې دی زه ورته یم چې یاره داسې کار وکړه چې د فارمیټ ته راشه په دې فارمیټ کې یو ریسیټ به یې ما کلیک کړی دا چې ریسیټ پکچر اینډ سایز څومره چې سایز و او څنګه چې دا ټول راته هماغسې یو شان جوړ کړه نو که کلیک هم وکړه نو هماغه سایز یې م راته راکړه او هماغه پکچر یې راته راکړه ما وړوکی کړی که نه مې وړوکی کړی ما دغسې کړی ښه ګورئ ورته یم چې نه سایز دې همدا وي په یوازې راته ریسیټ کړه بس بېرته یې راته برابر کړه صفحات تصویر دې وي نو تاسو وګورئ څومره زبردست ده څومره اپلایګانې تاسو پکې ساده به در سره جوړېږي په دې ځایونو کې خو انشاءالله مشکل نه لرئ سمپل دی کلیک پې کوه کلیک بس اوس راشه دلته پکچر ډیزاینونه یاره دا ماته داسې ډیزاین کې راوله داسې ډیزاین کې راوله تاسو وګورئ ښه ناشنا ډیزاینونه دي ما سره تاسو خپله جوړولی شئ دلته واچو داسې نو تاسو وګورئ دا تاسو اچولی شئ دلته دا انتخاب کړی دی کنټرول ډي بل تی وباسئ کنټرول ډي بل تی وباسئ ګوره که چېرته تاسو دا یو انتخاب که دا دوه مطلب کنټرول ډي تاسو بل تی ایستی شئ خو دلته ما سره سایز نه وي د دې ښه که د دې سایز تاسو کوچنی کوئ شاید نور هم راشي در سره نو تاسو وګورئ څومره زبردست هغه تصویر دی دې ته یو بل بڼه ورکوئ دلته فارمیټ کې موږ سره د دې نور سټایلونه بې اضافه کېږي سیده نو راشئ تاسو ته داسې اچولی شئ داسې اچولی شئ نو ګوره څه قسم ډیزاین چې تاسو غواړئ داسې وګورئ یو تصویر داسې بل داسې د دې د پاسه یو څوک وایي شریک کومه هم کولی شي ستونزه نشته انشاءالله ګورئ دا اوس نه یاد کړئ ګوره بیا ما نه د دې باره کې پوښتنې نه کوئ چېرې استاد دا داسې نه کېږي اوس نه چا سره پوښتنه پیدا کېږي لیکئ اوس دا زه د پاسه وړم نه ځي ښه چې نه ځي دلته ګوره دغه ریپ ټکس ته به راشئ دلته که سکویر به کې څلور طرف ته تاسو کولی شئ چې دې ته تاسو انتقال ورکړئ څلور طرف ته نو ګورئ دا دې سره برابر وایي څه مشکل نشته دی ښه بل په دې تصویر کې ما کلیک کړی وي او دلته زه راشم په دلته دغه پکچر بارډر دی یاره دا بارډر ته غواړې او که نه غواړې اوس دې سره بارډر شته دی که نه تور بارډر ته تاو دی دا توره کرښه ګورې دې ته بارډر ویل کېږي او دا که اوسه پر بارډر تاسو پېژنئ دې ته بارډر ویل کېږي دا ما سره بارډر نو دې بارډر دا دی نو ګورې خبرې نه بارډر د دې تاسو څنګه کوئ یاره زه دې بارډر ته راځم په دې کې ما سره څومره خبرې دي ډېرې خبرې دي خو زه ورته دا بارډر ما ته سور کړه سور شو که سور نه شو هلته ګوره جومات صاحب بارډر یې څنګه شو تاسو غلي شئ ښه اوس څنګه شو آفرین ته خو یې پېژنې یاره نو ګورئ
تاسو مختلف ډول بارډر دلته تاسو ورکولای شئ دغه بارډر سایز ما سره لګوم زه کم کوم یا دومره کوم دومره یې زیاتوم نو ګوره تاسو زیاتولی شئ رنګ ورته کوم ورته ورکړئ ورته چې رنګ ورته کوم رنګ ورته ورکړئ ورته چې رنګ چې دی دا رنګ ورته ورکړه نو تاسو ګوره بارډر ورته ورکولی شئ د دې ځای نه یاره دلته راشئ دلته تاسو مور ورته ورکولی شئ زیات مطلب کسټم کې خپل خوښې انتخابوئ زه ورته چې دا انتخاب کا دلته اندازه ورکولی شئ بي جي بي او اس ال دا اوکې کوئ نو تاسو ګورئ هماغه سټایل څنګه چې ما انتخاب کړو هغسې راغی بل چې دی موږ سره په دې کې نو آوټلاین نه لري دا اوس ګورئ آوټلاین لري نه لري زه ورته دلته راشئ ډسپلی زه ورته دغه نقطه تیتاو کوئ نو ګورئ تاسو دا به انتخاب کوئ دا زه اول چیک کوم څه شو یاره د پکچر بارډر د زه نو بارډر کوم که تاسو بارډر اخلئ دغه بارډر به تاسو واخلئ زه ورته دا بارډر خدا بارډر خو دې واخیست اوس شی وکړم ورته وایم چې اوس داسې کار وکړه چې دلته راشه د ډیشز ته دغه ډیشز به زه واخلم دا نه اخلي یاره دلته به راشم او زه ورته وایم چې څه واخلم ته دا ډیشز واخله دا نقطې اندازه به کموي ښه زه به دا اندازه اوس زیاته کړم دلته به راشئ تاسو او دلته به راشئ د ویټ ته او په دې کې به تاسو دا اندازه اوس ګورئ مطلب دلته راشم مورلیسس ته په دې کې خو دا رنګونه ورکول کېږي که نه مطلب کوم رنګ ورته اخلئ دې کې تاسو کولی شئ چې 5 قسمه رنګ هم ورکړئ صحیح ده څو قسمه 5 قسمه رنګ هم ورکولی شئ 5 نه 11 رقم هم ورکولی شئ زه د یو باټل ته 2 قسمه رنګ ورکوم ښه متوجه شئ دا ډاټ پاتې شو هغه بیا ماته یاد کړئ تور یو سور جمع کړه دلته بل کوم یو زه ورته یم چې دغه زیړ جمع کړه راته دلته ګورئ جمع علامه او بل راته کوم واخله زه به یو دا شین واخلم بس صحیح شو او دا هم راته جمع کړه اوس ګورئ ورته زه دا دلته انتخابوم دلته او دا د دې سایز به زه لږ زیات کړم اوس که چېرته راشئ دلته بارډر ته او دلته راشئ تاسو د ویټ ته او د دې دغه اندازه څنګه کړئ تاسو غټه کړئ تاسو ګور څو قسمه رنګ یې واخیسته ښکاري که نه ښکاري یاره دا دې کې راته شو که چې دې کې درته شو کې ګوره په دې ځای کې تاسو ګورئ دغه بارډر کې مطلب زه به ورته ویټ ورکړم دومره اندازه کې صحیح ده اوس ګوره ما سره خو دا هماغه زوړ دی نو که چېرته تاسو راشئ د ګریډ لاین ته او په دې کې تاسو انتخابوئ کلر کوم یو دې خوښ دی سور بل کوم یو واخلي که نه نیم سور شو زه ورته یم چې نیم دا که ګورئ دا دلته جمع کا او ورته اډ یې که ښه او ورته چې یو کلر چې دی دا ورسره واخله تاسو ګور څو قسمه بارډر شو ده نو ګور قسمه قسم تاسو دا څنګه کولی شئ وروره اخیستی شئ ستونزه چا سره شته ښه نو بارډر نو آوټلاین ختم شو صحیح شو بیخي زه آوټلاین ورته ورکوم نه او ښه بل چې دی موږ ته دغه ډیشز دي زه ورته یم چې ګوره دا نه دا صحیح ده دغه ډیشز زه به بل دغه مجبور یم چې زه بل واخلم ځکه چې بعضې دغه کې د پته نه لګېږي یعنې دغه نقطې چې د ډیشز په واسطه ما سره ښیي نو لاین زه بیا هم وګورم که نه بیا به ورته بل واخلم ښه دا تصویر چې ما ته په ډاټ ډاټ نقطو باندې ښیي ښه اوس خو داسې نه ښکاري خو دا ډاټ ډاټ نقطو باندې ما سره څنګه کوي ښیي صحیح ده ښه دا زه مکمل د دې ځای نه وځم ښه کله چې ورڅ صفحه کې زیات کار وکړئ بعض وخت کې کمانډونه موږ سره کار نه کړي نو خامخا به تاسو د دې نه بیا وځئ هر شی یو دغه لري ښه تاسو راشئ اوس انزر ته په دې انزر کې مونږ دغه پیکچر ویلی نو دغه پیکچر چې دی زه به اوس یو راولم چې هر یو پیکچر وي صحیح ده زه به همدا پیکچر راولم مطلب دا پیکچر به راولم صحیح ده او دغه پیکچر سایز خو تاسو وړوکی کولی شئ که نه ګورئ څومره اندازه کې وړوکی کوئ تاسو ګوره دا بلکل تاسو دا د دې سایز څنګه دی کمولی شئ ښه نور هم کمولی شئ اوس که چېرته زه په دې باندې کلیک وکړم او راشم دلته که چېرته دغه بارډر ډیشز په دې باندې کار ونه کړه بیا په شیپ کې به دا موږ سره کار کوي تاسو ګوره کار کوي اوس که نه کوي که نه یاره نه کوي چې نه کوي زه ورته یم چې داسې کار وکړه چې دا لږ غټ کړه راته صحیح ده نو ګورئ دلته به زه د دې اندازه ورته غټه کړم دغه ډیشز داسې اوس ښکاري که نه دې نه نور هم غټوم تاسو څو ګورئ دغه ډیشز نقطې تاسو ګورئ په دې پیکچر کې شته دی که نه نو ګوره د دې آوټلاین داسې ډیشز راغی ګوره دغه کار نه کوه چې کار نه کوه هغه وجه تاسو ته مې وښوده چې بعضې وخت کې دغه ورډ کې چې زیات کار وکړي نو دا
یو ډول بوج په دې باندې راځي نو دا به تاسو یو ځل ختموي بیا به کار کوي در سره په دې پوه شئ. اوس پکچر افیکټ پکچر تاثیرات چې څه شي په تاثیر کوي ګوره متوجه شخه پلیز تر راغم ګوره په دې کې ناشنا سټایلونه ما سره شته په دې کې کلیک وکاو درته جوړیږي به کلیک وکاو درته جوړیږي به تاسو ګورئ څومره زبردست ګورئ تاسو هر قسم د کتاب په شکل باندې ولا دا ګوره داس دی لکه په کتاب یا یو لپټاپ په شکل باندې هر قسم چې تاسو غواړئ دا تصویر خپل یو څوک یې را دی باندې لیکل بالکل کیږي لیکل په کیږي ریپ ټیکس تر دا ورډ ارت تر کوم ډیزاین څه دا ډیزاین ګوره دا فری هاند ټیکس دی ته ویل کیږي موږ کولی شو هر طرف ته د دې لیکل ویسو او په دې باندې څه ولیکو نو ته ولیکه چې کمپیوټر څه شو کمپیوټر بوک چار شي ورته لیکي نو چا لیکلی دی ګوره دغه ټیکس هم تاسو ورسره همداسې بدلولی شئ دا که تاسو انتخاب کوئ ورته دا سور کلر کې که چې ښه ښکاره شي یاره دا لږ تاو کړه ګورې اندازه باندې تاسو ګورئ ښه څنګه په اندازه دا تاوولی شئ نو د دې به تاسو ایډجسټمنټ کوئ دا به تاسو برابروئ چې څومره زه دا وړوکی کوم نورې تاسو وړوکی کوئ دلته ګوره کمپیوټر د دې څخه وړوکی کېږي که نه نو دا به تاسو انتخاب کوئ ټول داسې او د دې دغه ټیکس اندازه به څنګه کوئ کوچنی به کوئ خو څو دی زه به ورته وایم چې دا یاره ماته په 14 کې که 14 صحیح دی صحیح ده نو ګورئ دا تاسو ګورئ زه ورته وایم چې نه داسې نه داسې لږ تاو که خاوس شی وکړم ورته وایم چې دا انتخاب که ده او دا دې طرف ته راوړه نو ګورئ څومره زبردست تاسو په خپله دې کې تاسو داسې برابرولی شئ یاره دا ډیزاین خو نه دی صحیح ها پته دې ولګېږي زه ورته وایم چې دا خو اوس لږ کوچنی که کنټرول زیټ یې که زه ورته وایم داسې کار وکړه چې دا ماته فیل که ګوره یو رنګ نه به درته ډک شي زه ورته وایم چې داسې ګوره که دا تاسو فیل کوئ بیا سم داسې نه ښکاري ښه نو دا به تاسو کنټرول زیټ کوئ همداسې به پرېږدئ او دې ته تاسو دا انتخابولی شئ همدا ټیکس انتخاب کړئ دا ټیکس او ګوره دې ته مختلف دا بولډ که د بولډ نه پس تاسو د دې خط سټایل تاسو لوستی دی که نه په دې هوم کې او دلته راغلي یاستئ دلته ګوره تاسو د دې لپاره دغه آوټلاین بیل ورکولی شئ شیډو بیل زه ریفلیکشن یوازې ورکوم نو به تاسو کار پرې کوئ نو ګوره بار کلیک وکړئ نو تاسو ګوره ریفلیکشن هم شاته وښوده نو څومره زبردست چې هر قسم ټیکس تاسو پرې کوئ هر شی لیکئ دلته تاسو سره دا راتلی شي ستونزه شته بیا په دې فارمیټ کې ما سره د پریسیټ کې نور ډولونه شته راشه دلته د شیډو سیوری ورته ورکوئ ګوره د کتاب لاندې به سیوری وځي دا کتاب دی ښه مطلب دا کتاب یا یو لپټاپ یو تصویر دی د دې لاندې زه څه دی شیډو نو تاسو راشئ دغه ورته وایم چې دغه شیډو باید دلته ښکاره شو شیډو که نه دا ګوره د دې دغه شیډو چې دی دلته ښکاره شو صحیح ده نو ګوره تاسو قسمه قسم دغه 3D شکل کې چې اکثر وي هغه داسې وي نو ورته وایم ښه دا خو صحیح شو بل څه شی وکړم ورته وایم چې بل چې دی دغه ریفلیکشن هم ورته ورکړه نو تاسو ګورئ ریفلیکشن تاسو ګورئ بیخي دغه تاسو دا تصویر لاندې ښکاره کوي ښه تاسو ګورئ زه بیا درته موبایل آیفون موبایل ډیزاین کوم بیا تاسو بیا هغه وګورئ تاسو ګورئ څومره یو زبردسته دا ښکاري هماغسې لیکل هم پکې هر څه کېږي یوازې هغه ریفلیکشن تاسو ته دا څنګه کې وښوده کله دې ګوته کتلي که نه شرې دې ورته کړي یا چې شیشې ته وګورې کله ورته داسې کوي کله ورته داسې کوي نو ګوره هغه بېرته ستا عکس منعکس کېږي بېرته ستا سترګو په وړاندې صحیح ده صحیح ده ښه ویډیو زیاته شوه نو ګوره ځکه دې کې خبرې وکړم ورونه تاسو ته مې یو خبره وکړه چې دا ختمېده نه لري او ځکه دا کمان پرېږدم نو زه یم چې ستونزه دوته پیدا نه شي خو په هر حال باندې تر څومره چې مونږ اوس انشاءالله هغومره به ځو ښه ومن الله توفیق بس دی که نه